ذبیح الله مجاهد د خپلې دندې نه ګوښه شو. دا چې ذبیح الله مجاهد ولې ګوښه شو او څه علتونه یې لره په دې خبر کې راسره کتلی شئ او زموږ AFG نیوز هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیالۍ له دندې لرې شو. باختر دولتي خبري اژانس چې خپرونې د طالبانو د حکومت په واک کې دي لیکلي چې مولوي حیات الله مهاجر فراهي د یکشنبې د زمري په 10مه نیټه رسما د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دنده پیل کړه. دا چې ذبیح الله مجاهد د خپلې دندې نه ګوښه شو بیرته یې خپلې دندې ته هم غوښتی و خو ذبیح الله مجاهد بالاخره خپل استعفا لیک وړاندې کړ او په استعفا لیک کې ولیکل چې زه نوره دا دنده نه ترسره کوم. په استعفا لیک کې ځینې موضوعات داسې ذکر شوي دي چې مجاهد د خپلې د دندې خوشي کېدو لپاره د ویاندویي دفتر ته سپارلی و. موضوع د ذبیح الله مجاهد استعفا لیک په سر کې د اسلامي امارات له ټولو باور څخه چې د تیر شل جهاد په جریان کې او همدارنګه د کابل فتح وروسته پرما شوي وو مننه او کورودانۍ کوم. لکه څرنګه چې موږ پر دې موضوعګانو څو ځله خبرې هم کړي مګر ستاسو د مقررو ژمنو سره لاس لاندې موضوعګانې اصلاح نه شوي. اول په حکومتي چارو کې د پاکستان سفیر ښکاره لاسوهنه او په رسنیو کې راڅرګندېدل. دوم د نجونو د ښوونځیو بند پاتې کېدل. دریم پاکستان د سفارت فرهنګي چارو آتش لخوا زموږ په رسنیزو چارو کې سانسور او بیا لاسوهنې. څلورم د دفاع وزارت لخوا په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول په جریان کې نه وو د افغانستان د خپلواکۍ د 103مه کلیزې لمانځل کېدل چې موږ یې له ګڼو رسنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي یو. بېنازه او زما مطبوعاتي ټیم د داخلي او خارجي فشارونو لاندې یو. نور ولس ته د ویلو څه نه لرو. غواړو نن د اسلام مبین دین په رڼا کې یو سخت تصمیم ونیسم هغه دا چې نور له خپلې دندې نه استعفا ورکړم. هیله ده چې زما استعفا لیک ومنئ. د افغانستان اسلامي امارات د ویان دفتر.